له کریکټ بورډ د دولت ځدراڼ ګیله ما څه ګناه کړې د کریکټ مینوالو په دې وروستیو کې د افغانستان د کریکټ بورډ مشرانو له ما سره د مور او میرې چلند پیل کړی دی له نړیوال جام را په دې خوا یې په مکملو سیالیو کې برخه رانه کړه زه روغ جوړ او فټ یم مسؤلین را سره زیاتی کوي د زیمبابوې بنګلادیش او ویسټ انډیز خلاف یې په یوې سیالۍ کې هم چانس رانه کړ سلیکشن کمیټې ما سره زیاتی پیل کړی دی یو شمېر کاړیو او مافیا ډلې په خوښه زه په ټیم کې نه لوبېږم زه د چاټک توپ اچوونکو په قطار کې تر ټولو لومړی یم چې 100 وکټ مې ترلاسه کړي دي خو نن مجبور شوم زړه مې درد کوي کرکټ مو ورځ تر بلې خرابېږي مشران مو په کرکټ نه پوهېږي هغه څه کوي چې بل لور نه ورته ویل کېږي زه نن د خپل ځان او ځوانانو حق غواړم زه د بورډ د سلیکشن کمیټې له لوري ورځ تر بلې په تمه کېږم زموږ د سلیکشن کمیټې مشر د بل هیواد دی هغه کرکټ بورډ ته موږ ته په زاریو راځي نو څنګه به ښه انتخاب وکړي درنو مینوالو زه مجبوره یم پخوا لکه ورونه ټول لوبغاړي وو خو نن حالت بل ډول دی زما مجبوریت درک کړی بس دی نور د کرکټ بورډ مشرانو او ظلم نور د زغملو وړ نه دی څو ورځې وروسته په دې مسله باندې له رسنیو سره په کابل کې خبرې کوم او پر خپل رسمي پاڼه هم لایف راځم تاسې له ما سره پاتې شئ مننه